د کونړولایت د اړونده ادارو رئیسانو آمرینو او مدیرانو ته دغه جوړ شوی اونیز سمینار چې یوه اونۍ به دوام وکړي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې د انسټیټیوټ رئیس د دې سمینار د پیل په خبرو کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په ورکشاپ کې د حاضرۍ پابند اوسي او له ټولو موضوعاتو یې اهمه ګټه پورته کړي. دا نظام اسلامي نظام دی، د دې نظام تقویه، د دې نظام د ښه والي دپاره کار کول دا پر موږ ټولو واجب دی او ادارات باید مسلکی شي. هغه خلاوې او کمزوریانې چې په هر اداره کې موجود وي هغه باید اصلاح شي او انشاءالله مونږ په خپل وار د خپل طرف نه په دې کې ستاسو سره مکمل همکار یو. کونړ ولایتي مسولینو د سمینار د پیل په مراسمو کې د اړونده ادارو د مسولینو لپاره دا ډول سمینارونه ګټور وبلل او ټینګار یې دا و چې په اړونده ټولو اداراتو کې اشخاص مسلکي او د ښه خدمت جوګه شي. دغه د هغه استشهادیانو چې هغې سل په سلو کې د خپلو آمرینو اطاعت کلی و او د هغې قربانۍ و، موږ او تاسو ته دغه عظیم نعمت را په برخه کې چې هغه اسلامي سپېڅلی نظام دی. کله چې سړی و مبارزه شروع کړي او هغه سر ته ورسي او الله یې پکې کامیاب کړي، حالانکه د مجاهد ټول وخت د کامیابی دی، که زخم دی، که ستړیوالی دی، که هر څومره تکالیف دي، دغه څومره مزلې، دا څومره سفرې چې دی کوي، دا به ټول د قیامت په ورځ باندې د ایمان په تله کې الله تعالی اچوي. په دې سمینار کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې مسولینو وویل دا ډول سمینارونه په ټولو ولایتونو کې ترسره شوي او یوازینۍ موخه یې دا ده چې د امارتي ادارو مسولین او کارکوونکي یې په مټ ښه حکومتولي ترسره کړي.